سلام نو ستړي مشي همدا شیبه مو بخیر د ټولنیزو رسنیو محترمو لیدونکو خدای دې وکړي چې د خپلو کورنیو ترڅنګ خوشحالۍ او سوکالۍ ډک ژوند ولرئ د هر څه نه مخکې واري بیا هم د روژې مبارکه میاشت مبارکه شي. محترم لیدونکو ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ځکه په نن ویډیو کې غواړم په یو مهم موضوع خبرې در سره وکړم. دا مهم موضوع څه شی ده او تر ډېره پرې زما مخاطبین څوک دي. نن ویډیو د ښځینه او د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه ده او زما مخاطبین تر ډېره د کورنۍ مشران او ځوانان دي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې په داسې موضوعاتو باندې غږېدل شرم ګڼل کېږي، خو نه یې دین شرم ګڼي او نه یې زموږ فطرت شرم ګڼي. په همدې خاطر غواړم به واضح خبرې وکړم. د ښځو میاشتنۍ ناروغۍ یا حیض چې په هره بالغه ښځینه باندې دغه ناروغي په میاشت کې یو وارې راځي. د دغه ناروغۍ په جریان کې چې له 3 تر 5 حتی تر 8 ورځو دوام کوي، ښځینو ته ټول عبادات معاف وي، یعنې له لمانځه، له روژې، له تلاوته دا ورته ټول معاف وي او نه یې شي کولی. یوازې همدومره چې د روژې مبارکه میاشت ده نو روژه به بیرته په قضایي ډول راګرځوي او نیسي، خو لمونځونه نه راګرځوي. له بده مرغه زه ډېر ځوانان داسې پېژنم حتی چې د کورنیو په ښځینه او غړو پسې سمڅار کوي چې ولې لمونځ نه کوي، او پلانۍ بې لمانځه، او پلانۍ لمونځ نه کوي، او پلانۍ روژه وخوړه، ډنډورې ورپسې لګوي. خو په دې نه پوهېږي چې ښځه په میاشت کې یو وارې له 3 تر 5 حتی تر 8 ورځو دغه ناروغي لري چې په دغه ناروغۍ په جریان کې دا دین دغه هر څه ورته لمونځ، روژه، تلاوت، عبادات دا ورته خدای معاف کړي وي. یوازې همدومره چې روژې به بیرته راګرځوي. په دغه جریان کې ښځینه نهایتاً ستړي وي، نهایتاً تر فشار لاندې وي او نهایتاً بې انرژي وي. د مریضۍ علایم مختلف دي چې د ښځینو په رنګ کې هم ظاهرېدلی شي او له حرکاتو یې هم سړی پرې پوهېدلی شي. ځکه رنګ یې مړاوی وي، ښځینه ډېر غوسه کېږي، یعنې ژر غوسه ورځي او ورسره ستړي او بېسیکه وي. د کورنۍ مشرانو څخه مې هیله دا ده چې د روژې مبارکې میاشت په جریان کې د خپلې کورنۍ له ټولو ښځینو غړو له حاله خبر واوسي. دا چې د کورنۍ کومه غړي د میاشتنۍ ناروغۍ یا حیض په جریان کې ده او یا هم میاشتنۍ ناروغۍ پرې راغلې ده، تاسې مشران ترې باید خبر واوسئ او یوازې خبرېده نه بلکې تاسې د دوی لپاره د دغې میاشت په جریان کې د خوړو انتظام هم وکړئ، ځکه هغوی روژه نه وي. خو له بده مرغه زه پوهېږم په ډېرو کورنیو کې سره د دې چې هغوی روژه هم نه وي، میاشتنۍ ناروغۍ پرې هم راغلي، خو د روژهتیانو غوندې له چربانګي نیولې تر روژه ماتې پورې باید هېڅ څه هم نه وخوري او نه یې وڅښي، سره د دې چې هغه ډېره شدیده اړتیا لري خوړو ته، تازه میوې ته، ځکه هغه د کمزورۍ احساس کوي او کمزوري کېږي په دغه جریان کې. نو ستاسو مشرانو د کورنیو ځوانانو مسؤلیت دا دی چې له دغه وضعیته ځان خبر کړي. له کومه وضعیته؟ دا چې په ښځینو باندې په میاشت کې یو وارې ناروغي راځي او یا د حیض مریضي پرې راځي. د حیض ورځې له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې په دغه جریان کې ښځینه غړي یا په دغه جریان کې میرمنې او ښځې هره بالغه ښځه نه روژې نیسي، نه لمونځ کوي، نه تلاوت کوي. تاسې نور مه څارئ چې ولا پلانې لمونځ نه کوي او پلانې روژه نه نیسي. دا خدای چې ورته معاف کړي وي، موږ بندګان بیا دا څوک یو. نو هیله مې دا ده د کورنۍ مشرانو چې د کورنۍ د ښځینه غړو له حاله ځان خبر کړئ. که میاشتنۍ ناروغي لري ورته د خوړو او تازه میوې انتظام وکړئ، ورسره خپل رفتار ته پام وکړئ، ځکه هغوی روحاً نارامه وي، ذهناً نارامه وي او د نارامۍ لامل یې هم تر ډېره دغه کمزوري وي، تر ډېره دغه مریضي وي. ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. که تاسې هم نظر لرئ له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو تاسې ته ښې چارې، ښه عبادات او ښه روژه.